د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو. هیله منده یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او تر دې وخته پورې مو ښې شېبې تیر کړي وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ څو قیمته خوندونه په اړه وویل چې د هغوی مثالونه څه وو. دریم څپرکی خلاص شو. نن موږ څلورم څپرکی پیلوو. ګرانو زده کوونکو، تر څلورم څپرکي پورې موږ مختلف موضوعات زده کړه. مثلا هایدروکاربنونه په څو ډوله دي، مشبوع هایدروکاربنونه څه ته وایي، غیر مشبوع. همداسې د قندونو په اړه موږ ویل، د هغوی عمومي فورمولونه، د فزیکي خواصو په اړه ډېر شیان موږ زده کړه. ګرانو زده کوونکو، په اول، دویم او دریم څپرکي. په دې هیله چې دا درې څپرکي چې موږ ویل دا ټول زده شوي وي. په څلورم څپرکي ګرانو زده کوونکو موږ ته تعاملات په اړه وایو. مثلا کله چې تاسو په یو څه کې د څو ورځې ورباندې تېرې شي، نو ولې هغه خوسا کیږي یا هم خرابیږي، د دې په اړه وایو. کله چې مثلا هغه د هغوی ترمنځ کیمیاوي تعاملات ترسره کیږي، نو هغوی خرابیږي. مثلا تاسو یو مڼه یا هم مثلا کچالو یا داسې شیان چې کېدی، نو دا تعاملونه دي چې هغوی کله چې ورځې ورباندې تیر شي، نو د دې لامل ګرځي چې خراب یا خوسا شي. ښه ګرانو زده کوونکو، نو په څلورم څپرکي هماغه لومړنۍ موضوع چې موږ وایو د عضوي مرکبونو تعاملونو ډولونه په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو، چې په 15 پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، عضوي مرکبونه د هغوی تعاملونه ډیر دي، مګر په 9م ټولګي کې موږ دوه تعاملونه وایو چې یو تعویضي تعاملونه او بل جمعي تعاملونه. نو تعویضي تعاملونه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په 9م ټولګي کې هم موږ د تعویضي تعاملونه په اړه ویلي وو. تعویض خپله بدلیدل ته وایي ګرانو زده کوونکو. یعنې تعویضي تعاملونه هغه تعاملونه ته وایي چې په یو مرکب کې د اتومونو یو اتوم د بل اتوم ځای نیسي یا هم هماغه ځایونه بدلوي یا تعویض کوي. نو همدې تعامل ته څه وایي ګرانو زده کوونکو؟ تعویضي تعامل وایي، چې په انګلیش کې دې ته وایي سبسټیټیوشن ریاکشن. څه وایي ورته؟ ښه ګرانو زده کوونکو، تعویضي تعاملونو ته په انګلیش کې سبسټیټیوشن څه وایي؟ ریاکشن. سبسټیټیوشن یعنی څه؟ یعنی تعویض، او ریاکشن هم تعامل. نو په دې کې مثال ګرانو زده کوونکو، مثلا تاسو په کتاب کې یو مالیکول د میتان او کلورین یو ځای شوي او رڼا، یعنی د رڼا په شتون کې. او مخکې له دې چې دا مثال مونږ کار وکړو ګرانو زده کوونکو، د دې عمومي فورمول داسې ده، د تعویضي تعاملونو عمومي فورمول. مثلا مونږ یو مرکب لرو د A په نوم. دا فکر وکړئ یو مرکب ده، او بل مرکب ده B او C. مثلا دا یو عنصر ده، که دا یو عنصر فکر وکړئ دا یو عنصر ده او دا یو مرکب ده. نو ګرانو زده کوونکو، تعویضي تعامل څه ته وایي؟ یعنی دا A چې یو عنصر ده، دا وړتیا ولري چې په دې مرکب کې د دې ځای ونیسي، دا B څه وکړي؟ بې ځایه کړي. نو دا چې دلته راشي، نو د B ځای نیسي، دا AC سره یو ځای کیږي، چې په پایله کې بل مرکب AC جوړیږي. او بل څه پاتې کیږي ګرانو زده کوونکو؟ نو دا دې سره تعامل وکړو، نو په آخر کې دا B څه کیږي؟ بې ځایه کیږي. نو په دې کې A او B بې ځایه شو. A د B په ځای راغله او B هم د A په ځای. نو دلته B یوازې پاتې کیږي. نو په دې کې موږ مثالونه یې هم کاروو ګرانو زده کوونکو. مثلا یو مشبوع هایدروکاربن یا الکان په نظر کې نیسو چې میتان، کله چې دا کلورین سره یو ځای کیږي، نو د دې نه کوم مرکب جوړیږي؟ اوس موږ دلته وایو. ښه ګرانو زده کوونکو، مثلا میتان خپله یو الکان ده، مشبوع الکان. مشبوع څه ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ یعنی بشپړ شوی، د هغوی ترمنځ یو ګونې اړیکه موجود ده. نو میتان په نظر کې نیسو چې د هغه عمومي فورمول CH4 ده. نو د دې لپاره چې تاسو صحیح دلته پوه شئ، نو دا هایدروجنونه د دې هماغه ساختماني فورمول زه دلته لیکم، چې دا یو کاربن ده او دا هم هایدروجنونه. دلته یو هایدروجن، دلته هم بل هایدروجن، دلته هم بل او دلته هم بل هایدروجن. نو دا څه سره تعامل کوي ګرانو زده کوونکو؟ کلورین سره تعامل کوي. کلورین تاسو پوهیږئ چې په 9م ګروپ کې موقعیت لري او همیشه په مالیکولي په ډول دا پیدا کیږي.
یعنی همیشه کله چې مونږ کلورین لیکو داسې یو دوهم لري ځکه چې دا همیشه په طبیعت کې داسې پیدا کیږي. نو د دې په ځای مونږ دلته څه لیکو؟ جمع ClCl، یعنی مونږ دواړه د دې هماغه مشرف فورمول مونږ دلته ولیکه د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. نو ګرانو زده کوونکو دا یو مرکب ده او دا هم بل عنصر ده. نو دا څه کیږي ګرانو زده کوونکو؟ دا کلورین راځي د دې هایدروجن څه کوي؟ ځای نیسي. فرق نه کوي ګرانو زده کوونکو که دا هایدروجن بې ځایه کوي یا دا هایدروجن بې ځایه کوي. مقصد دا وړتیا لري چې یو هایدروجن بې ځایه کړي. نو کله چې دې سره تعامل کوي نو دا هایدروجن څه کوي؟ راځي دا کلورین سره تعامل کوي. نو په پایله کې څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ او د دې شرط څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دلته رڼا موجود ده، یعنی باید رڼا موجود وي. نو دا چې دلته مونږ دا کلورین چې راځي دا بې ځایه کوي نو دلته کلورین مونږ لیکو. دلته یو کاربن، دلته هم هایدروجن، دلته هایدروجن او دلته هم هایدروجن، هماغسې چې دلته وو، یعنی 1 2 3 هایدروجنونه مونږ دلته لرو. نو دا کلورین راغله دلته یې نصب شو. نو د هایدروجن په ځای مونږ څه لیکو؟ کلورین لیکو. آفرین ګرانو زده کوونکو. نو دلته مونږ کلورین لیکو. نو دا هایدروجن دلته پاتې شو. نو دا څه کوي؟ اوس دا راځي دې سره تعامل کوي او د دې نه څه جوړیږي؟ یو تیزاب جوړیږي HCl. یو ځلې بیا وایم ګرانو زده کوونکو، ښه وګورئ. دا خپله یو مرکب ده، یو الکان ده د میتان. د دې نوم میتان ده ګرانو زده کوونکو. نو دا یو کاربن ده او 4 هایدروجنونه لري. نو تعویضي تعامل څه ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ دا کلورین سره تعامل کوي. خپله کلورین یو عنصر ده چې د دې هماغه فعالیت ډیر ده. نو دا وړتیا لري چې دلته راشي دا هایدروجن څه کې؟ بې ځایه کړي. نو دا راځي دلته د هایدروجن په ځای مونږ کلورین لیکو. نو دا کلورین اوس دا دلته راغله، دا خلاص شو. اوس دا هایدروجن دلته بې ځایه شوی. نو دا هایدروجن راځي دا کلورین سره تعامل کوي چې په پایله کې څه جوړیږي؟ داسې یو مرکب جوړیږي او دا هم یو تیزاب جوړ شو. نو اوس د دې نومونه لیکو ګرانو زده کوونکو چې د دې نوم څه ده. د دې نوم خو تاسو پوهیږئ چې میتان ده. میتان دا یو مرکب ده. نو د دې نوم کلورین. نو کله چې تعویضي تعامل ترسره کیږي ګرانو زده کوونکو د دې نه څه جوړیږي؟ د دې نه میتایل کلوراید جوړیږي. میتایل کلوراید ځکه چې دلته CH3 ده. نو دا خپله یو څه شو؟ دلته نشانی کوم ګرانو زده کوونکو، وګورئ دا څه ده؟ دا چې میتان وو. اوس چې د دې یو هایدروجن کم شو نو د دې نه یو الکایل جوړ شو چې د دې نوم څه ده؟ میتایل ده. نو د دې نوم میتایل. دلته لیکو میتایل. اوس دا خو میتایل شو. نو دلته یو کلورین پاتې شو. نو دا هم دې سره چې ولیکو میتایل کلوراید. نو د دې نوم میتایل کلوراید ده. او دا هم یو تیزاب ده، هایدروجن کلوراید، د مالګې تیزاب، یعنی 4 نومونه لري چې موږ دلته د مالګې تیزاب وایو. مالګې تیزاب. په دې هیله چې زده شوي وي ګرانو زده کوونکو. ښه، اوس بله مرحله لري ګرانو زده کوونکو چې همدا میتایل کلوراید که موږ دا یو بل عنصر بیا هم کلورین سره دا تعامل وکړي، تعویضي تعامل ترسره کړي، نو د دې نه څه جوړیږي؟ دا هم موږ لیکو. ګرانو زده کوونکو دا ټول تعاملات تاسو په کتاب کې لیکل شوي ده، مګر د دې لپاره چې تاسو صحیح پوه شئ موږ نور هم تشریحات دلته تاسو ته ورکوو. ښه، یوه مرحله خو مونږ کار وکړ چې یو الکان و، کله چې کلورین سره تعامل وکړو د هغه نه میتایل کلوراید لاسته راغله. نو اوس همدا میتایل کلوراید کله چې بیا هم کلورین سره تعامل وکړي نو د هغه نه څه جوړیږي؟
میتایل کلوراید. ها میتایل کلوراید. اوس دلته لیکو چې څه و CH3Cl. همداسې و ګرانو زده کوونکو چې دلته مونږ درې هایدروجن لیکلی و. د دې لپاره چې تاسو پوه شئ دا هم مونږ څه لیکو هماغه ساختماني. نو یو کاربن و دلته 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 دا څلور رابطه لري. نو په دې کې هم یو هایدروجن و، په دې کې یو هایدروجن، په دې کې هم یو هایدروجن او دلته څه و یو کلورین و ګرانو زده کوونکو چې د دې نوم څه و د دې نوم میتایل کلوراید و. نو کله چې یو ځلې بیا موږ دې ته تعامل ورکو نو دا څه کیږي ګرانو زده کوونکو نو دلته بیا هم موږ کلورین لیکو. نو ګرانو زده کوونکو بیا هم تعویضي تعاملونه ترسره کیږي. همیشه د مشبوه هایدروکاربنونو ترمنځ تعویضي تعاملونه ترسره کیږي او مشبوه یا مشبوه هایدروکاربن هماغه هایدروکاربن ته وایي چې د هغوی ترمنځ یو ګونې رابطه موجود وي. نو ګرانو زده کوونکو اوس خو تاسو بلد یې بیا څه کیږي ګرانو زده کوونکو دلته دا کلورین راځي دا بې ځایه کوي. دا خو په اوله مرحله کې دا څه شو بې ځایه شو. نو دا کلورین راځي اوس دا هایدروجن څه کوي نظر له هایدروجن د کلورین هماغه کیمیاوي فعالیت یې ډېر ده ګرانو زده کوونکو. یعنی هر عنصر داسې نشي کولی چې راشي بل عنصر بې ځایه کړي. دا دې پورې اړه لري چې د هغوی ترمنځ هماغه کیمیاوي فعالیت یې څومره ده. د هغه چې ډېر ده دا وړتیا لري چې راشي، د هغه چې ضعیفه ده هغه بې ځایه کړي. نو د هایدروجن کم ده هماغه کیمیاوي فعالیت او بل د یا الکترونیګیټیویټي او د کلورین څه ده ډېر ده. نو راځي دا څه کوي دا بې ځایه کوي او دا چې بې ځایه شو نو دا څه کوي دا راځي دې سره تعامل کوي. نو دلته مونږ دوه یو کاربن څلور رابطه چې په رابطه کې دوه دانه کاربن. ښه ګرانو زده کوونکو یو هایدروجن دلته یو هم دلته. نو هماغه بیرته دلته لیکو. دلته هم باید رڼا وي. دلته هم یو هایدروجن. دلته خو په اول کې یو کلورین و د اول نه. اوس دلته دا هایدروجن و دا هایدروجن بې ځایه شو نو د هغه په ځای کلورین راغله. آفرین ګرانو زده کوونکو او دا هایدروجن دې سره چې تعامل وکړي د مالګې تیزاب جوړیږي چې د هغه فورمول HCl ده. ښه ګرانو زده کوونکو د دې نوم څه و د دې نوم و میتایل کلوراید. میتایل کلوراید. د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو کلورین ده. کلورین. نو په دې کې اوس خو د میتایل کلوراید نام دا څه شو دا هایدروجن کم شو. نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو میتلین کلوراید ده. د دې نوم میتلین کلوراید یا دای کلورو میتان هم مونږ ورته ویلی شو ګرانو زده کوونکو. تاسو په کتاب کې میتلین کلوراید ده که تاسو دای کلورو میتان دای ځکه چې مونږ دوه کلورین لرو نو دای په یوناني کې دوه ته وایي. نو دای کلورو دا هم میتان شو. نو که تاسو دای کلورو میتان وایي یا هم میتلین کلوراید دواړه صحیح دي. نو تاسو په کتاب کې میتلین کلوراید ده زه دای کلورو میتان لیکم. دای کلورو میتان. مقصد ګرانو زده کوونکو دواړه د همدې مرکب نوم دی. داسې نه چې که څوک وایي میتلین کلوراید دا هم غلط نه ده. ښه دا هم د مالګې تیزاب. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو همدا دای کلورومیتان بیا هم اخلو بیا هم کلورین سره څه کوي تعامل کوي. اوس هماغه فرمول دلته لیکو چې دوه هایدروجن او دوه هم کلورین لري. نو دا بیا هم څه سره تعامل کوي کلورین سره. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو ماته ووایئ آیا دا کلورین کولی شي دا کلورین بې ځایه کړي؟
نه نشي کولی. نو دا څه کوي؟ دا یو کلورین راځي دلته، دا کلورین راځي، دا هم څه کوي؟ بې ځایه کوي. آفرین ګرانو زده کوونکو. نو دا راځي، دا بې ځایه کوي او دا هم څه کوي؟ دې سره تعامل کوي. دلته چې مهم ده تاسو باید تعویضي تعامل وپیژنئ ګرانو زده کوونکو چې خپله تعویض څه ته وایي. تعویض یعنې بدلیدل. دا وګورئ په څو مرحله کې موږ اول کې 4 هایدروجن درلوده. نو یو تعویضي تعامل ترسره کړ، میټایل کلوراید یعنې 3 هایدروجن جوړ شو، بیا د 3 نه دلته 2 هایدروجن شو. اوس کله چې دا هم تعویضي تعامل ترسره کړي د هغه نه 1 هایدروجن پاتې کیږي. نو دلته 4 رابطه چې دلته هم کلورین د مخکې نه و، دلته هم کلورین، دلته هایدروجن، دلته هایدروجن، دلته هم کلورین. اوس دا چې دا تعویض یعنې د دې ځای نیسي نو دلته هم یو کلورین لیکل کیږي او دا هم کلورین سره هغه هایدروجن تعامل کوي چې HCl جوړیږي. ښه ګرانو زده کوونکو د دې نومونه لیکو چې د دې نوم ده د میتلین کلوراید. دلته یې میتلین کلوراید لیکو. میتلین کلوراید یا دای کلورو میتان. دا هم کلورین. ښه ګرانو زده کوونکو تاسو په کتاب کې کلورفارم لیکل شوی ده، نو زه ایوپاک نوم دلته لیکم چې ترای کلورو میتان. ترای کلورو میتان او دا هم د مالګې تیزاب. ترای کلورو میتان. ښه ګرانو زده کوونکو اوس یو بل مرحله پاتې ده تر څو چې یو ځلې بیا دا تعویضي تعامل ترسره کړي او دا یو هایدروجن چې پاتې ده هغه هم په کلورین باندې څه کیږي؟ تعویض کیږي یا هم بدلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو موږ په 3 مرحله کې داسې یو مرکب لاسته راوړه چې د هغه نوم ما لیکلی و. یو ځلې بیا ما دلته ولیکه تر څو چې هماغه تشریح چې زه کوم تاسو ته هماغه سټپ بای سټپ په سمه توګه زده شي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس یو ځلې بیا دا مرکب اخلو چې د دې نوم کلوروفارم یا ترای کلورو میتان و. نو دا اخلو بیا هم کلورین سره دا څه کوي؟ دا تعامل کوي. کوم تعامل ګرانو زده کوونکو؟ تعویضي تعامل. نو هماغه مرکب موږ دلته اخلو چې یو هایدروجن ده او 3 کلورین. نو دا بیا څه سره تعامل کوي؟ کلورین سره. یو کلورین، دا هم 2 کلورین چې همیشه مالیکولی په شکل کې پیدا کیږي. نو ګرانو زده کوونکو اوس آخرنۍ مرحله ده. تاسو 3 مرحله کې دا زده کړئ چې دا کلورین راځي، دا څه شی بې ځایه کوي؟ دا کلورین راځي او دا هایدروجن بې ځایه کوي. او کله چې دا بې ځایه شي نو دا هایدروجن څه کوي ګرانو زده کوونکو؟ دا کلورین سره تعامل کوي او یو تیزاب جوړوي. نو یو کاربن موږ لرو چې 3 واړه هماغه هایدروجنونه څه شو؟ تعویض شو. نو دلته هم کلورین، دلته هم کلورین، دلته هم کلورین او په آخر کې هم HCl چې یو تیزاب ده. اوس د دې نومونه لیکو ګرانو زده کوونکو. دا کلوروفارم. اوس هماغسې چې تاسو په کتاب کې یو ځای کې ما ولیکل ترای کلورو میتان او یو ځای کې دلته زه کلوروفارم لیکم. کلوروفارم چې دا هماغه معمولي نوم ده ګرانو زده کوونکو. دا هم کلورین. کله چې دا تعویض شو په آخر کې څه جوړ شو؟ کاربن تترا کلوراید. د دې نوم کاربن یو کاربن ده نو کاربن تترا. تترا په لاتین کې 4 ته وایي. نو تترا موږ څه لرو؟ یعنې 4 یعنې څه ده؟ کلورین، کلوراید. او دا هم د مالګې تیزاب. ښه ګرانو زده کوونکو نن موږ د تعویضي تعاملونه په اړه وویل چې تعویضي تعاملونه هغه تعامل ته وایي چې یو مرکب د یو مرکب عنصرونه دا وړتیا ولري هماغه اتومونه د بل اتوم ځای ونیسي. چې موږ په 4 مرحله کې میتان چې یو کاربن او 4 هایدروجن درلوده په 4 مرحله کې موږ د هغه نه څه جوړ کړ؟ د هغه نه کاربن تترا کلوراید چې د هماغه 4 هایدروجنونه تعویض شو په څه باندې؟
کلورین باندې. په دې هیله چې دا نوی درس مو زده شوي وي ګرانو زده کوونکو، نو تاسو کورنۍ دنده د 26مه پاڼه کړنه دا خپل کتابچه کې حل کړئ. همداسې چې ما 4 مرحله کې سټپ بای سټپ ټول همغه مرحله ما تاسو ته ولیکل، تاسو دا ټول ولیکئ ګرانو زده کوونکو. خپل کتابچه کې بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ دنده په کومنټ کې موږ ته راواستوئ. ګرانو زده کوونکو که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بلې جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.